مبارک په سجده الله ته پریوت او چې څنګه په سجده پریوت نو د الله سره نور تعظیم هم کوي لکه چې څوک چاله لاړ شي او سلام پې چوي ما خو تاسو ته وایي په الله څوک سلام نه اچوي او نه اچولی شي السلام علی الله به صحابه وی نو حضور پاک وی نه السلام علی الله مو وایه ان الله هو السلام الله په خپله سلام دی د سلامتیا ورکوونکی دی حفاظت ورکوونکی دی نو ته څنګه وایې چې خدای پاک ستا د حفاظت وشي الله خو محفوظ دی نو فورا ربی رسول الله مبارک سوی د الله سره مناسب التحیات لله والصلوات والطیبات فورا دا الفاظ وی دا غا تعظیم شو سجده دا او بیا سوی التحیات لله نو زمون عالمان د دې معنا کوي اسانه غوندې ستاسو را پوهې د پاره نورې طالبانو ته مونږ اوږدې معنی کوو التحیات لله چې څومره د ژبې او د خولې عبادتونه دي غم الله له دي بل چاله نه دي والصلوات لله او چې څومره د بدن عبادت دی بدنی عبادت لکه منځ روژه دام الله لره ده او والطیبات او چې څومره مالی عبادتونه دي لکه څوک صدقه ورکوي او زکات ورکوي یا حج هم د بدن دی هم د مال دی دا ټول الله لره دي عبادت په خالص ته رب العالمین کو او که یو سړي په عبادت کې ما سوا د الله پاک نه بل څوک شریک کړل دته مشرک او کافر وایي دا د ایمان نه بار دی عبادت په صرف د الله کې صرف الله ته به سر بسجود او عبادت په نیت باندې عبادت د رب العالمین پکې دا نظر نه دی تاسو د دې ضمن کې یو خبره وکړم دا هم ګوره عبادت دی منښتي چې ورته وایي دا به د غیر الله د خدای نه ما سوا د بل چا ګورې نظر نه کوي بعضې خلک تیروزي وایي د داره پیر بابا ما منلی دی دا مې د کاکا صاحب منلی دی نه منښت به د الله کوې دا نظر او منښت د عبادت دی که دا دی د بل چا وکړه کافر شو د ایمان نه خلاص شي عبادت به د الله کې بندګۍ کې خدای بل څوک ځان سره شریک نه دی جوړ کړی بندگی هغه شي ته وایي چې سړی ځان انتهایي ذلیله کړي چې خدای زه ډېر کمزوری ډېر عاجز او الله ته ډېر لوی بس دا انتهایي عظمت او ځان انتهایي ذلیله کول او الله سره انتهایي محبت کول دا صرف د الله د شان سره دي دا د بل چا سره دا به الله ته کوو نو ځکه وایي رسول الله مبارک چې درې قسم عبادت دی یو هغه عبادت دی چې د بدن سره تعلق لري اما الله تعالی دی ګورې بل چاله نه دی او د تعالی کوم یو هغه عبادت دی چې د مال سره تعلق لري صدقه زکات هغه هم الله که چاله م ورکومه نو ستا د رضا دپاره ستا ده چې ته پرې خوشحاله شې او دویم هغه د ژبې والا عبادت دا هم په اندامونو کې راته خدای ځان لکه ځکه د ژبې اعمال ډیر دي په نسبت د نورو څیزونو نو چې دا یو ګونه سلام شو د حضور پاک رسول الله پاک ته نو الله ورته څه وایي السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته ای پیغمبره پتا دې سلامي السلام علیک ایها النبی السلام معک سلام د الله نوم دی سلام تا سره دی زه به تا سره ای زما پیغمبره ای زما نبی زه به تا سره ملګری یم زه به تا له سلامتیا در کوم زه به ستا حفاظت کوم ورحمت الله د الله رحم زما رحم او د الله برکتونه دا د ټول په تا باندې نازل دي نو چې دې څنګه ووایې دا د الله او د پیغمبر مبارک په منځ کې شو نو رب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا سوچ راغی چې دا خو تا په ما سلام واچو الله واه 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 الله دا خو تا په ما سلام واچو الله په پیغمبر سلام واچوي واه واه دې نه لوی عظمت بل کم یو دی نو زما پکې امت څه شو نو زر النبی علیہ السلام وفرمایل السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین الله دا چې کوم سلام په ما چې دا ستا په نیکانو بندګانو دې وي او ګناهګار دې وي علما لیکي دا عباد الله الصالحین خاص کل رستو او علینا یې مخکې کو پته ولګېده چې د دې ناکې پیغمبر مبارک ځان سره دا ګناهګار امت یو ځای کړ السلام علینا په ما او زما په ګناهګار امت وعلى عباد الله الصالحین او د خدای په نیکانو بندګانو دې سلامي
دا څومره رسول الله مبارک امت فورا یاد کړ، فورا یې امت یاد کړ. څومره غمخوار دی د امت دپاره.